السلام علیکم، زه ستاسو ملګری برهان الدین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ربانی ټیکنیکل. په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره خبرې کوم، بلکې سټپ بای سټپ تاسو ته به طریقه هم درښیم چې تاسو خپل واتس اپ کم اکاونټ چې دی هغه څنګه پرمننټ ډیلیټ کولی شئ. دا ویډیو د هغو خلکو لپاره ډېره زیاته ضروري ده، کم خلک چې غواړي چې وایي چې زه خپل واتس اپ اکاونټ چې دی هغه بالکل ختم کړم، یا په هغه کې څه مسله راغلي، یا هغه ته بل څه داسې مشکلات وي، یا وایي چې زه خپل بل نوی واتس اپ اکاونټ جوړم کو، هر قسم مشکلات غواړي چې زما کوم واتس اپ اکاونټ دی دا فلحال دا چې زه استعمالوم دا زه مکمل ختمول غواړم. د هغه ډېره زیاته ایزي طریقه ده. ویډیو نه اوږده کوو او زه د ویډیو اول ولاړې تاسو خپل واتس اپ ته چې کوم اکاونټ تاسو جوړ کړی وي هغه ډیلیټ کول غواړئ، هغه واتس اپ ته به لاړ شئ. بیا به دلته چې دا کوم 3 ډاټس تاسو ته ښکاري په دې به کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ، دلته به په سیټینګ کلیک وکړئ. په سیټینګ چې تاسو کله کلیک وکړئ دلته به په اکاونټ کلیک وکړئ. په اکاونټ کې دلته تاسو لیکلي دي ډیلیټ مای اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ که نه، دلته تاسو ته لیکلي دي چینج نمبر. که تاسو نمبر چینج کول غواړئ نو نمبر هم شئ چینج کولی، او که نه ته چې زه خپل اکاونټ ډیلیټ کوم مکمل یې بالکل یې ختموم، نو دې ځای کې به ته خپل نمبر ولیکې چې په کوم باندې ستا اکاونټ دی هغه نمبر به ولیکې، او دلته به په ډیلیټ مای اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړې، نو ستاسو مکمل هغه کوم واتس اپ اکاونټ چې دی هغه به مکمل ډیلیټ شي، ختم به شي. په دې طریقه باندې تاسو خپل اکاونټ نمبر ختمولی شئ ډېر په اسانه. دا زموږ نننۍ ویډیو که ستاسو خوښ شوي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ لازمي وکړئ. تھینک یو.